د افغانستان د اسلامي امارت د ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد څوک دی؟ چیرې زیږېدلی؟ اصلي ټاټوبی کوم ځای دی؟ او هغه له کومې کورنۍ څخه دی؟ د تیر 20 کلن نظام په درشل کې چیرې اوسېدلی؟ او د افغانستان اسلامي امارت ته کوم خدمتونه کړي؟ هغه ولې د خلکو لپاره د نورو مشرانو په نسبت زیات محبوب دی؟ که غواړي دا معلومات حاصل کړي نو ویډیو تر پایه وګورئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د افغانستان اسلامي امارت د ملي دفاع د ځوان وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په اړه لاند معلومات. نوم یې محمد یعقوب او تخلص یې مجاهد دی. محمد یعقوب د افغانستان د اسلامي امارت د بنسټګر امیرالمؤمنین ملا محمد عمر مجاهد زوی دی. نوموړی شاوخوا په 1990 میلادي کال کې د افغانستان د ارزګان ولایت په دهراود ولسوالۍ کې زیږېدلی دی. نوموړی شاوخوا 22 کاله عمر لري. پلرنی ټاټوبی کندهار دی. مولوي محمد یعقوب مجاهد شاوخوا 10 کاله مخکې له دیني زده کړو فارغ سوی. په همدې تړاو د نن ټکي اسیا رسمي ویب پاڼې 10 کاله مخکینی راپور درسره نشروه چې د هغه په اړه یې نشر کړی دی. نن ټکي اسیا ورځپاڼې 10 کاله مخکې لیکلي دي د طالبانو د امیر ملا محمد عمر مجاهد زوی له دیني علومو فارغ سو. نن ټکي اسیا د 1494 لمریز کال د غوی په 15مه د سهشنبې په ورځ لیکلي دي. طالبانو ته یوې نږدې باوري سرچینې نن ټکي اسیا ته ویلي چې د ملا محمد عمر مجاهد مشر زوی مولوي محمد یعقوب مجاهد له شرعي علومو څخه د فراغت سند ترلاسه کړی. دغې خبرپاڼې لیکلي دي دغه سرچینه چې مخکې هم نن ټکي اسیا ته د طالبانو اړوند راپورونه ورکړي د نوم نښودلو په شرط وایي چې مولوي محمد یعقوب مجاهد د افغانستان په مختلفو دیني مدارسو کې له ګڼو علماو څخه درسونه ویلي او په روان 2015 کال کې د دیني علومو د حدیثو لویه دوره د هیواد د یو نامتو عالم په درسګاه کې بشپړه کړه. دغې سرچینې لیکلي دي مولوي محمد یعقوب مجاهد د طالبانو د مشر ملا محمد عمر مجاهد مشر زوی دی او په افغانستان کې د طالبانو د مشرانو او نظامی قمندانانو په منځ کې پیژندل سوی شخص دی. مولوي محمد یعقوب مجاهد له ډیر پخوا د افغانستان د اسلامي امارت د مجاهدینو نظامی قماندان او سیاستوال پاتې سوی او په خپله دنده کې وفادار ثابت سوی دی. په رسنیو کې راڅرګندېدنه ښاغلی مجاهد د 2021 میلادي کال د اکتوبر پر 28مه نیټه د چهارشنبې په ورځ د کابل په سردار محمد داود خان پوځي روغتون کې د لومړي ځل لپاره په کورنیو او بهرنیو رسنیو کې راڅرګند سو. بهرني سفرونه نوموړی 2 ځلې په رسمي سفر قطر هیواد ته تللی او د هغه ځای له لوړپوړو چارواکو سره لیدنه کړې. په 3م ځل د حج د اداینې په موخه سعودي ته هم تللی چې هلته د دغه مبارک سفر په جریان کې د محمد بن سلمان سره هم لیدنه وسول. ښاغلی ځوان دفاع وزیر په هیواد کې دننه او د باندې زیات مینوال او نفوذ لري. ښاغلی وزیر صاحب ملي دریځ لري او هر وخت یې د افغانستان د دفاع په موخه د بهرنیو هیوادونو منفي کړنو ته ګوته نیولې او د افغانستان د هرې لویشتې خاورې د ساتنې لپاره له افغانانو سره وعده کړې ده. همدارنګه نوموړی د پلار له طریقه هم زیات شهرت لري. مولوي محمد یعقوب مجاهد تر 10 زیات ورونه لري چې ټول یې د دیني علومو په زده کړو بوخت دي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مننۍ مننه. د لا زیاتو او نور لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله پامان.